السلام علیکم ورحمت الله ټولو کتونکو ته ټاینز یو کمپنی ده چې هغه MLM یعنی نتورک مارکیټینګ رول باندې هغوی کار کوي. ټاینز کمپنی طریقه دا ده چې کوم بیروزګاره خلک دي بیروزګارو خلکو ته د ایډورټایزمنټ کوي. هغوی راشي چې تاسو راشئ او زموږ سره په دې ټاینز کې جویننګ وکړئ. هغوی ته پریزنټیشن ورکوي. دوی چې کله پریزنټیشن کې کینی نو په هغې کې به تاسو وینئ سیټین یو تالین یو پړق یو ګډ یو بنګلې یو ډالر یو دا ټول په دې کې چې کوم دی را کومې پړق یو تالین دا په هغه ساوند کې دننه الریډي هغوی الریډي کړي ته ورساسې پړق یو لګوي اواسې ورڅه خنداګانې کوي شپیلې او ټوپونه وي. بل هغوی بل کار کړی بار یو دوه جنکۍ کېنولي چې هغه 3 سټار د هغه 7 سټار د ته جلته ورسې نو هلته به ناستې هغوی که افیس کې هغوی هم ناستي هلکان چې کوم دی دا ټول ویني ګاډ یو بنګلې او جنکۍ او قیسې دوی په ځان نه پوهېږي څه وکړي دوی ته وایي تاسو انویسټمنټ وکړئ. انویسټمنټ څنګه وکړئ پیسې راوړئ او زه به تاسو له پروډکټس درکړم. موږ سره پروډکټس دی او ډېر قیمتي پروډکټس دي. هغه پروډکټس دوی د ناششتي او شیرین اساس کړي هغه په یو ځای کې په کار نه راځي. ټوتپیسټ یې اساس کړي دغه هر څه یې اساس کړي شیمپوان یې اساس کړي دوایان یې اساس کړي تا له به هغه درکړي او تا نه به پیسې والي تا ته به بیا وایي چې اوس به ته ګټه څنګه کې دا ځان له خرڅ کړه هغو چېرته خرڅېږي او نه مارکېټ څه نه څوک او نه څوک په تن در باندې ولي بیا به تا ته وایي طریقه سره ته نور کسان راوله چې تا ته کمیشن میلاو شي بیا به تا ته سیلري میلاو شي ته تکړه شو کسان راوله ته به 1 سټار یو 2 سټار یو 3 سټار او 15 سټار او 8 سټاره کسان څه کوي موټرسایکل خرڅوي غواګانې خرڅوي قرض رالی پیسې پکې اچوي. خبره مې صحیح ده؟ بالکل همدقسې کوي قرض رالی او هغه پکې ورچوي ثبوت یې دا دی د دوی ګاونډي وله تیز رفتار چنګچیم خرڅه کړې ده بالکل پیسې پکې ولګوي بیا به نور کسان راولي د دوی څه ګټه شته د دوی څه شته د دوی هېڅ هم نشته. ګټه صرف دا ده چې ته نوي کسان راوله او هغوی ته پیسې والي ناششتي او د شیرې وله شي نه پې خرڅ کړي. ناششته او شیره قیمتي څیز دی ګورې څه نه ذهن کې هم دا رانه شي ناششته او شیره هغوی پکې پته نه کړي څه ګنده چولې ناششته او شیره خو ډېر قیمتي څیز دی د غذا والا څیز دی. الله هم دې ماف کړي ناششته او شیره مې په ساعت په ساعت یاده کړه هغوی به تا له ګن درکړي او تا نه به پیسې والي ته به نوي کسان راولي ګن به پې خرڅوي او پیسې به تلي نوي به راځي او دا سلسله روانه ده او دا سلسله د کم دور پورې روانه ده. هغوی خپل سیسټم داسې برابر کړی دی چې قانون ورته لاس نه شي ورچولی موږ MLM نټورک کمپني او موږ خو په زور نه دي ورکړي په خپله راغلي او پیسې راله راکوي. کله چې سړي ته پته ولګي او ډغر یو وایي چې دی کې خو هېڅ هم نشته خلک راولان خلوه خلک راولان خلوه سړی نه امیده شي او داسې واپس شي لکه رومان خان چې واپس شوی دی. دا و ټاینز کمپني که تاسو ځان خپلې پیسې پسې نه وړل غواړئ نو په ټاینز په دوکه کې را نه شئ. دوی د بېروزګاره خلکو سره ډېرې دوکې وکړي جي. بالکل مرګرو همدقسې ده څنګه چې تاسو ته جمال علي صافي ویلي چې دې نه ځان وساتئ زه پخپله د دې ښکار شوی یم ما سره د هغې یو ثبوت هم دا دی چې تاسو کتلی شئ د تاسو ته م وایم د دې نه ځان وساتئ او دا ویډیو خوره کوئ چې څومره خورولی شئ هغومره خوره کوئ چې د دې نه دا خلک بچ شي دا غریبانان ترې بچ شي.